السلام علیکم. د کابل د مرنجان په تپه کې یو او دا د نادر خان غونډۍ هم ورته وایي، خو دلته له هغه نه مخکې د یو چا قبر دی چې دی د امیر دوست محمد خان ورور و او د طلایي لقب یې هم ورکړی و. دا چې ولې طلایي لقب او دا سړی څوک و دا به بیا هم ضربمدین راته وایي. ضربمدین تڼی څه کیسه وه؟ ولې دا سړی په دا لقب مشهور او تاریخ یې سره کم دی؟ اصلا خو داسې ده که نه د خپله مرنجان غونډۍ یا د مرنجان تپه دا تقریبا د بالاحصار نه په 2 کیلومترۍ کې شرق طرف ته داسې اوږده پرته ده دا تپه، داسې یعنې شرق و غرب طرف ته داسې اوږده پرته ده دا تپه. وایي دغه نوره داسې هغه تاریخ نه دی معلوم چې مثلا په تاریخ کې یا په باستانشناسونو څه شی هغه کړي وي، خو دغه نه داسې افسانوي هغه دا رقم دي که نه چې دا د کوشانیانو د وخت سلسله ده چې هغه په دولت آباد بلخ کې یو شهرک و د کوشانیانو دلبرجان او چا به بوله چا به دلبرجین وي، خو دغه هم د مرنجان تقریبا هغه سلسله داسې د کوشانیانو د وخت یو نوم دی. نو داسې نو دا اصلا اهمیت څه وخت پیدا کړ د تپې که نه، اهمیت داسې وخت پیدا کړ چې دغه کله چې یو خو دلته چې دا قبر چې و دا مخکې و دلته کله چې امیر دوست محمد خان دا یې ورور و دغه سلطان محمد خان طلایي په نامه مشهور و او طلایي هم ځکه ورته وایي چې کله د انګلیس او د افغانانو جنګ و په هغې کې د یو څه منطقه د جعلي طلا په مقابل کې انګریزانو ته سپارلې وه. هغوی جعلي طلا ورکړې وه، د فکر کوم چې دا خو اصلي ده، نو هغه لکه رشوت غوندې داسې فکر وکړه، هغه یې دوی ته منطقه وسپارله. نو دا وروسته د هغې نه د همدغه د طلایي په نامه مشهور شو دا سړی. او دا کله چې وفات شو مړ شو دلته دا قبر یې دغه ځای کې جوړ کړ. نو دلته تقریبا د دغه تپې مرنجان کې دغه اولین قبر و. هغې نه وروسته بیا کله چې نادرشاه ووژل شو، نادرشاه چې کله ووژل شو نادرشاه یې بیا راوړ دلته یې چې خاکاوه په دغه ځای کې دا د نادرشاه د مقبره ده که نه، لاندې خو نور د فامیل قبرونه هم دي، خو اصلي د نادرخان تپه په دا چې اوس په یادېږي د نامه دا د نادرخان قبر دی. نادرخان کله چې دلته خاکاوه بیا ظاهرشاه خاک یې کړ. د هغې نه وروسته په دې خاطر چې داسې مزین یا رخام او نور مرمر دغه ډبرې نو دلته یو څه کندنکاري شروع شوه. چې کندنکاري شروع شوه دلته بیا لوی بوتان پیدا شوه. بوتان پیدا شو نادر خان د قبر لاندې او د هغه چې دغه لاندې دا کندنکاري شروع شوه. دا کندنکاري وروسته بیا هغې وخت کې دا کندنکاري منحصر په فرانسویانو سره وه، بل چا کندنکاري دلته نه شوی کولی. نو د هغې وخت د فرانسویانو مشر ته خبر ورغی چې دلته داسې هغه پاتې شو، هغه بدون د هغه نه ډېر په تیزۍ سره راغی او دا مجسمه ولید. هغې بیا نوره حفریات هم شروع کړل، نوره کندنکاري هم شروع کړلی. بیا وروسته هغې نه ډېر واړه او غټ بوتان د نورو هم پیدا شول چې تقریبا تر اخر وخت پورې هم په هغه کې وو د افغانستان موزیم کې دا ایښودل شوي وو، هلته دې ځای نه دا شیان وړل شوي دي. نو دا دغه د تاریخي همدمه نه چې د بودایانو د وخت دا مهم د دوی د عبادت ځای به وبولو یا داسې مهم ځای و، ځکه چې دا بوتان چې پیدا شول نو دا معلومیږي چې په هغې وخت کې د بودایانو دا مهم ځای و. نو بیا وروسته خو نوره دلته نوره هغه راغلل، د تاریخي دورې راغلی و، جنګونه شول، نوره هله وروسته د شهیدانو تپې په نامه خلکیانو پرچمیانو مشهوره کړه. هغې نه وروسته بیا اوس هغه نوم یې منځه تللی دی، اوس د نادرخان د تپې په نامه مشهوره ده. خو اوس فکر کوم چې دولت یو څه توجه هم ورته کړې ده، فکر کوم دلته کوم پارک هم جوړوي او خواته یو لوی مسجد جوړ شو، جومات جوړ شو، بل چاپېرې د ساحه یې محدوده کړې ده، سیمې خردر د شیانې نیولي دي چې نوره غصب نه شي او نوره د تاریخي ځای تخریب نه شي. مننه. راځئ چې د سلطان محمد خان قبر له نږدې بیا هم در وښیم، او لکه چې مخکې مو ولیدل دا ډېر پخوانی قبر دی او یو له هغو نه دی چې ډېر تاریخي سابقه لري په دې سیمه کې. البته له اولینو قبرونو ښایي چې همدلته وي په دې نادر خان غونډۍ کې یا تپې مرنجان، او دا یې هم دا دي ځینې پاتې شوني دي، وینې ده په دې ځای کې، او دا یې هم بهرنۍ برخه ده، دا به هم در وښیم. خو له بده مرغه چې داسې ویجاړه پاتې ده، کیدای شي چې دا ورغول شي او د سیلانیانو لپاره او په خپله د تاریخ پوهانو لپاره به په زړه پورې ځای وي، معلومات به دوی ترلاسه کوي. دا برخه یې وینئ هم نوره نړېدلې ده، خو دغه برخه یې دې خوا کې پاتې ده.
اواخه کابل کارتیناو سیمې شاه شهید او کارتیناو ده شهدای صالحین ترې ښکاري. نو ملګرو د نن لپاره هم دومره. روغ اوسئ او تر بیا.